سلامونه نه کېله ملګرو راځو موږ د سی پلس پلس یو بل ویډیو د سیده موږ لکه موږ چې ویلې سی ان مطلب یو ویډیو موږ په شیکو په کنسول ډسپلی کې ورکو موږ سره انسر هم راکوي نو راځو موږ د کیبورډ لوبه چې سیده کیبورډ په ترو سره موږ یو څه ورکو په کنسول ډسپلی کې نو راځو موږ یو بل پروګرام مطلب په سی ان کې پروګرامونه کوو موږ لکه موږ پروګرامونه پرېښو کنه د ډیټا ټایپ او همدارنګه د ویریبلز ترمنځ چې څنګه ویریبل ډیکلیریشن او انیشیالایزیشن هم وشو موږ سره همدارنګه ویریبلز او سفیشنت ډیټا ټایپس په مخکې ویډیو کې اوس دې کې راځو موږ چې کوو یو پروګرامونه پې کوو چې مطلب پروګرامونه موږ څنګه کولی شو سیده ها hash include څه شی hash include کوم سره پروګرام کوم یو iostream راشه second number using namespace std همدارنګه شی واخله main function واخله همدارنګه bracket open close statement موږ لیکو سیده دې کې موږ چې راشه پروګرام وکړو سیده پروګرام څنګه کوو سم integer number 1 واخله او number 2 واخله همدارنګه sum واخله او product واخله sum او product په دې وروسته کوو سیده sum او product وروسته کوو چې کا سی اوټ کوم سره enter your first number سیده first number دی ورکه سیده همدارنګه پروګرام inline واخله inline همدارنګه cn مطلب ته دی مطلب greater than په لاینو سره کولی شي extraction ورچوي in number 1 موږ سره چیک کنسول ډسپلی کې ورکوم به سی اوټ کوم مطلب د کنسول ډسپلی مخکې موږ سره چیک راکا چې enter your second number which is equal to what int line واخله کاخله کنه اخله سي دلته کې چې موږ سي ان کو سي ان کا موږ سره شي number 2 دا موږ سره ډسپلی کا خو د ډسپلی کول نه مخکې زه چې کومه انټیجر مې خسته دی کې یو بل هغه هم کوم چې سم جمع کول غواړم سیده دی یو سمپل ته هغه کوم سیده دی جمع کول غواړم زه چې کا سی اوټ کوم سره چې the sum of these two numbers is equal to what is equal to उसमें सर check out का number 1 plus number 2 या हम दाना सम के हम दाख सर गोरा शे सम के मतलब गोरा द वेरिएबल डिक्लेरेशन दर शा che the declaration the rusam ga लिख sum is equal to the video no asen कोमा the video check कोमा video first that you integer के first में declare करी in that check कोम first number the second number सरा plus कोमा this is some way كنا مجموعة وجه sum واخلالتا همدارنگا मतलब terminator واچو نور program زم خندشه همدارنگا compile او run تراشه ها چیکا sum project first واخلا بچار ساخلی سیده compile run کوي errors دی مطلب error warning هم چې ګوره enter your first number ګوره inline موږ خسته کنه کړل inline موږ خسته اندل دمو ډایرکټ موږ سره لیکل سیده first number we enter کیسه 10 enter کوم چې وي enter your second number ګوره د سی اوټ په تر سره موږ وی چې enter your second number ورکا زم 10 په څه باندې input کوم چلتا زه د سی ان مې ورکړه کنه second number ورکوم input کا جی the sum of these two numbers ګوره output کوم سره first number همدارنګه سی اوټ بیس شي اوټ کوم سره sum مطلب دا دوړ مجموعه اوټ کړه چې کیږي موږ سره 20 کیږي اوکې sum of these two numbers is equal to 20 یا number 1 plus number 2 چې موږ سره یې کړی number 1 ورکړی بیا number 2 ورکړی د دوړ شي کی 20 کی همدارنګه څه هم خسته شي چې اس موږ سره شي کا دریم انټیجر مې ډیکلیئر کوو سیده اول د وخت چې number 1 plus number 2 همدارنګه د دې چې کا د انلاین ختم کوي سیده انلاین نم د څه خري سیده مطلب ډایرکټ موږ سره ویډیو اساین شي همدارنګه F11 کا F11 کې برای شي موږ سره first video 20 او second video هم 20 کا شي then sum of these two numbers is equal to 40 د sum د دوړو مجموع شي سلويخ کی همدارنګه نور هم کولی شو دی باندې arithmetic operators condition راغله تر وسیله نو موږ ورسته راځو مطلب جمع څنګه کیږي منفي ضرب تقسیم همدارنګه ماډولس چې ورته وي هغه څنګه کیږي
دا ټول به په تدریجي ډول سره کوو سیده سیکنډ نمبر پروګرام ها بل پروګرام کو سیده سیکنډ پروګرام کو چې کا زم انټیجر ایج واخله چې انټیجر کې مې څه کې ډیټا ټایپ مې وخته انټیجر چې هول نمبر پکې ځای کې ایج ډیکلیئر کا سیده به تاسو یې چې انټیجر بر هول نمبر موږ څه شي چې ایج مطلب ایج واخله ډیکلیئر کا مطلب کو کې ایج کې کار ده همغه پروګرام لیکو چې ګیټ نیم کې او ایج په کلونه کې سیده انټیجر ایج مقصد چې کا وځه مې بل انټیجر واخله انټیجر کې څه کا ایج ها ایج مطلب ګوره ایج منث موږ سپیس نشو ورکړی سپیس په ځای موږ چې کوو دا علامه هم ورکړی شوې ایج منث سیده د ایج میاشتې موږ چې ایج خو ایج میاشتې څومره کېږي سره او بل څه کا یو نیم اخلم سیده نیم څنګه اخلم هغه هم په هغه دپاره سټرینګ یوز کېږي سیده string name اوس چې کا سی آوټ کا موږ سره فرست شي کا سی آوټ کا موږ سره شي وا سی آوټ کا موږ سره enter name of the person مطلب د کس نوم موږ سره ولیکه چې دا مساوي کېږي د څه سره یا اسم مساوي مو لیکه سیده د دې مساوي په ځای دا واخله دې سره به ښه ښکاري سیده د کس نوم ولیکه ښه او دا چې که CN کا چې نیم واخله ځکه چې په سټرینګ کې موږ نیم لیکه سټرینګ باندې څه یو کریکټرز ځینې کریکټرز موږ سره شي ورکولی شي او بیا سی آوټ کا څه شی موږ سره کا سی آوټ کا موږ سره شي enter person age here which is equal to what دا وخت لګي سی ان کا څه ایج باید مطلب کنسولډیټ کې انټر کو فرست به نیم انټر کو او سیکنډ نمبر به چی کو انټر پرسن ایج به بیا انټر کو سیدا دا میسج موږ درکې او د میسج موږ چی کو ایج موږ دا ان کو مطلب کنسولډیټ کې انپوټ کو به موږ سره سی آوټ کا the month of this person's age is equal to what say that is equal to what ها د دې نه مخکې مطلب چې دا موږ سره شي د دې نه مخکې باید موږ شي کوو هغه واخلو چې ایج مطلب ایج منث اخلو سیده دا خریزی چې ایج منث واخله ایج منث is equal to what سیده ایج منث څه سره مساوي کېږي چې ایج ضرب کړه د 12 سره ایج ضرب کړه د 12 سره او همدارنګه چې که داسې آوټ کا نیم ځکه چې فرست میسج موږ ته باید راکړي name of the person کوم کس نوم یې چې لیکلی name of the person is equal to what name موږ سره چې که name موږ سره راکړه بیا name او دا لاین کې چې مطلب نوي لاین ته یو بل شی راولي بیا سی آوټ کا موږ سره شی سیکنډ نمبر ایج ورکړی و the age of this person is equal to age or the end line ka inline or terminator inline or terminator basic out ka she age of this person in month is equal to she age ځکه چې age month مو ورکړي که نه age month مو ټایټل ورکړی سي دې سره مساوي کېږي او بیا داسې شی که دا مو سره کمپایل اینډ رن که چې وایي enter name of the person زم چې person name چې ده شریف الله چې که enter person age here age ورکه زم چې که no 18 years old دی چې name of the person is equal to شریف الله name کس نوم چې ده شریف الله ده age څومره ده 18 کلن ده او age of this person in months په میاشتو څو میاشتنۍ ده
که د 13 شو میاشتې څومره 214 صحیح 14 میاشتو سره مساوي کیږي. ښه دا به زموږ د نن ورځې ویډیو. سلامونه نیکې هیلې درنو زده کوونکو، که چیرې غواړئ د کمپیوټر پروګرامونه په پښتو ژبه زده کړئ نو زمونږه فیسبوک پیج د کوډ لرن په نوم ځان سره لایک او فالو کړئ، همدارنګه زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب